فضل احمده ستا څخه به یو ښکلی نعت واورو. دا جهان خو څه کړې پر هغه بلا قبضه وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو دا جهان خو څه کړې پر هغه بلا قبضه وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو زما د یار له رویه ښایسته یې چې غره نسې زما له یار له رویه ښایسته یې چې غره نسې زما د یار له رویه ښایسته یې چې غره نسې زما د یار له رویه ښایسته یې چې غره نسې راسه هی جنت پر بادار به فیصله وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو دا جهان خو څه کړې پر هغه بلا قبضه وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو ښکل کړم د شبنم په څېر ګلونه دي لاسونه ستا ښکل کړم د شبنم په څېر ګلونه دي لاسونه ستا ښکل کړم د شبنم په څېر ګلونه دي لاسونه ستا ښکل کړم د شبنم په څېر ګلونه دي لاسونه ستا دغه هم ثواب ګڼم چې داسې اراده وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو دا جهان خو څه کړې پر هغه بلا قبضه وکړو واورې که رښتیا د محمد رسول په خوله وکړو. ډېر ماشاءالله خوند یې وکړي فضل احمد جانه. ډېر ښه ستړي کړي خو به نه یا نه م ستړي کړي ستونی دې په څونه نعتو سره درېږي یعنې اواز دې یاره خو داسې دی چې پر طبیعت یې وایه نه درېږي او که اول وارې لوړ سړی وخېږي باره بیا دستي دا ما خپل کارج لري ونه باید تر کارج پورته نه سي ونه چې پورته سي اول وارې دا کرا به ستونی ورسره پکېږي پر هر څونه چې لوړېږي پروا نه وکړي او که اول د واره لوړ ووایه بار نو بیا بس درېږي پر دوم